بعضې خلک که تاسې پام کړی سلام په اشارې سره اشي. اکثره خلک زموږ تاسې په دې وطن کې هم داسې دي، صرف داسې موټر کې بس کوئ صرف بلاس پرېږدي. یاد وساتئ د ترمذي شریف حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تسلیم اليهود الاشارة بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارة بالاکف. د یهودانو سلام دا ده چې هغو به په ګوتو سره اشارې کولې، او د عیسایانو سلام دا ده چې هغو به په لاس سره اشاره کوله. څومره خطرناک. او بل جي کې فرمایي نسائی شریف یو کتاب بل کتاب دی، خو نسائی دی، بل کتاب د عمل اليوم واللیل په نامه سره په هغه کې یو حدیث را نقل کړی ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي تاسې لا تسلموا تسلیم اليهود، تاسې د یهودو غوندې سلام ما اچوئ، فإن تسلیمهم بالرؤوس والأکف والاشاره. ځکه د یهودیانو سلام یا په سر سره د سر درته کورئ، او یا په لاس سره ده، او یا په اشارې سره ده. زموږ د تاسې د فقه کتابونو لیکلي دي چې سلام که چېرته یو څوک واچي ژبه ورسره ونه ښورئ، لفظ ورسره ذکر نه کړي، صرف سر وښورئ، صرف لاس وښورئ، دا جایز نه ده، بالکل جایز نه ده. دې ته چې فکر یو سلام چې کله که یو چا ته اچویم فتاوی محمودیه کې بیا لیکلي که یو څوک اشاره کوي، اشارې ته اول ضرورت هم نشته چې ته د سر اشاره وکړي یا د لاس اشاره وکړي، خو که بیا دې وکم پروا نه لري، خو ژبې سره به السلام وایه، السلام علیکم ورحمة الله، دا به ذکر کوي. دا ډېر مهم ده. بله خبره ده د عالمګیري یو کتاب د دې فقه هغه ډېر مسایل را نقل کړي. یو مسله یې دا را نقل کړې وایي یو څوک چې د یو چا کره ورځي اول باید اجازه واخلي، ټک ټک دروازه وټکوي، بیا چې کله ننوت خبرې دې نه کوي، د خبرو نه مخکې د سلام واچوي، بیا دریم نمبر کې دې بیا خبرې شروع کړي. بله مسله دا که یو میدان وي، یو فضا وي، خالي ځای وي، یو څوک د چا سره ملاویږي، نو هلته بیا اجازې ته ضرورت نشته، اول دې سلام واچوي، دا د سلام نه وروسته دې بیا خبرې شروع کړي. بله خبره دا په دې کې ما اختلاف د ده لیکلي دي عالمګیري چې دا سلام اچوونکی ډېر اجر او ثواب لري، ده ته خدای پاک ډېر اجر او ثواب ورکوي، او که دا جواب ورکوونکي ته دا مخکې ما تاسو ته درته ویل چې سلام اچول سنت، جواب ورکول واجب. جبن هر څوک پوهېږي چې واجب په ثواب کې ډېر ده، ځکه درجه اوچته ده، او سنت خو لاندې ده. خو دا یو داسې مسله ده سبحان الله، دا سلام چې دلته الټه کار ده، بالعکس کار ده. سلام اچوونکي ته خدای پاک ډېر اجر ورکوي د جواب ورکوونکي نه. فقهاو لیکلي وجه یې هم دا ده چې دا چې څوک سلام اچي دا دلیل د تواضع ده. بله خبره دا چې دا بل کوم نیک کار وکړ، او حدیث ته الدال علی الخیر کفاعله، څوک چې یو چاته نیکه لاره ښیي هغه داسې ده چې د ده دا کار کړی، یو خو به ده ته د خپل سلام ثواب ورسېږي، بل چې هغه ده ته جواب ورکړي، هغه سلام ثواب او اجر به هم خدای پاک ده ته ورکوي. دا یوه وجه ده چې سلام اچوونکي ته خدای پاک جواب ډېر ورکوي د هغه چا نه چې څوک جواب اچوي، اگر که جواب اچول دا واجب دي. بله مسله دا را نقل کړې وای څوک چې په یو چا سلام اچي په جمع صیغې سره دې واچي، اگر که یو نفر یې جایز ده په واحد سره، یعنې داسې دوی السلام علیکم، داسې هم جایز ده السلام علیکه، خو د جمع صیغه دې ذکر کوي د مسلمان د اکرام او د اعزاز په وجه، السلام علیکم ورحمة الله. بله مسله دا را نقل کړې وای بهترین سلام دا ده چې پوره سلام واچي، پوره داسې به وایي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، او دا څوک چاته چې واچو جواب ورکوونکی به هم پوره جواب ورکوي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د حضرت عمران بن حسین نه روایت ته یو کس نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته راغی، ویې ویل السلام علیکم، بس فرده علیه، نبی علیه السلام جواب ورک، ثم جلس، دا کس کېناست، نبی علیه السلام په مجلس کې ویل 10 لس، صرف داسې وویل. مجلس ته بل کس راغی، ویې ویل السلام علیکم ورحمة الله، دام کېناست، نبی علیه السلام جواب ورکړ، نبی علیه السلام وفرمایل 20 شل. دریم کس مجلس ته راننوت، ویې ویل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل 30 دیرش. څه مطلب؟ هغه اول کس چې کله راغلی و سلام یې اچولی و ډېر مختصر و، هغو ته خدای پاک 10 نیکیانې ورکړي، او دې دویم کس ته چې ویې ویل ورحمة الله ورسره اضافه کړه، دې کس ته خدای پاک 20 نیکیانې ورکړي، او دا دریم کس ته چې پوره سلام یې واچو ویې ویل وبرکاتو ویې ورسره اضافه کړه، دې کس ته 30 دیرش نیکیانې خدای پاک ورکړي. نو څوک څومره معمولي یوه کلمه ده السلام علیکم ورحمة الله، هر چا سره دومره وخت ده، ولې ته دا 20 نیکیانې کمه یې؟ صرف السلام علیکم وایه، خو 9 نیکیانې دې وګټلې، 20 درنه لاړې، خو باید به مومن خو د ځان دپاره یوه توښه تیاره کړي، یو شی خو تیار کړي
دې باندې خو د سړي ژبه نه هغه کېږي چې باید پوره سلام واچي، نو په کار ده چې سړی مکمل پوره غټ سلام واچي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داسې سلام په کار. درنګه داسې دا نور مسایل بعضې را نقل کړي دي، وایي جواب ورکول علیکم السلام هم صحیح ده او په واو سره هم صحیح ده، وعلیکم السلام وعلیکم السلام او علیکم السلام دا دواړه صحیح دي. خو صرف علیکم ویل که یو چا وویل السلام علیکم، تب جواب کې وفعل علیکم د تا غاړې خلاصې نسوي، دا ته جواب نه ویل کېږي. ته علیکم سره به یو شی سره اضافه کوي، یا به اول کې واو یا به وروسته السلام سره اضافه کوي، یا داسې وعلیکم. په دې کې اختلاف په دوه قوله دي، څوک وایي جواب وسو څوک وایي ونسو، خو په دې کې به اتفاق ده. علامه بدرالدین عینی په عمدة القاری کې لیکي چې په دې کې اتفاق ده چې څوک وایي علیکم واو ذکر نه کړي د ده غاړه خلاصه نه، څه به وایي وعلیکم السلام، کم از کم دومره خو به وایي وعلیکم السلام. سلام احکام ډیر زیات دي، د فقه کتابونو ډیر مختلف احکام را نقل کړي. که چېرته وایي یو قوم په یو چا باندې سلام واچي، یوه ډېره غټه ډله د 10 نفره روان دي، دا 10 نفرو نه یو کس سلام واچو چې ټولو غاړې په خلاصې شي، خو بهتره دا ده چې ټول سلام واچي. دارنګه څوک چې ناست دي د هغو نه که یو کس جواب وکړم د نورو غاړه خلاصې شوې، بهتره دا ده چې ټول جواب وکړي، دا مسله یې مناقض. دارنګه د دې سره سره په یو مجلس کې یو کس مثلا دلته جماعت ته راننوت سلام یې واچو، په ما ورته باندې واجب د جواب ورکو، که بیا یې دوباره سلام واچو دلته راورسېد بل سلام یې واچو، بیا مستحب ده، بیا واجب نه ده. لکه په یو مجلس کې یو څوک وپرنچېږي یو وارې وی ویل الحمدلله، په ما ورته واجب ده وایو به یرحمک الله، که دوباره بعضې خلک زکام یې دوباره یې وپرنچل درېوره یې وپرنچل، بیا په ما باندې واجب نه ده، بیا مستحب ده. دا مې یو فقهي مسله ده. دارنګه د دې سره سره وایي علمګیري لیکلي چې یو کس تېرېده، یو چا خوراک او دی په خواته تېرېده، که چېرته دی غوښتلې دا د دم حاجت و ورته خوراک ته حاجت و دی وږی بیا په کار د سلام واچي، او که چېرته نه و حاجت یې نه درلود نه ده په کار سلام دې باید نه وراچي. دا هم لیکلي دي. سائل څوک چې سوالګري هغه چې سلام اچي د هغوی څه مقصد دی، دا یې لیکلي وایي که سوالګر سلام در باندې واچو جواب په تا باندې لازم نه ده، واجب نه ده. مثلا سوالګر سلام در باندې واچو جواب په تا باندې واجب نه ده. که کور ته وایي دروازه در وټکولم سلام یې واچو جواب په تا باندې واجب نه ده. قاضي په محکمه کې ناسته فیصلې کوي او ته ورغلې سلام دې په واچو، په هغو باندې واجب نه ده چې تا ته جواب درکړي، هغه مصروفه ده او ته سلامونه په ورچي. دارنګه یو څوک خپل کور ته ځي، کور ته داخلېږي، باید په خپل کور والا باندې هم سلام اچي، په خپل وطاق کې هلته هم سلام پکار ده. د ښځې په باره کې فقهاو لیکلي خپله ښځه خپله وینځه خپله محرمه ښځه د دې حکم داسې ده لکه عام مسلمان ورور سړی، لکه څنګه چې یو باندې سلام اچولی شي په دې باندې هم سلام اچولی شي. خو پردۍ ښځه چې د اجنبیه ښځه سړي ته نه ده پکار چې په هغه باندې سلام واچي چې کله ځوانه وي او خوف د فتنې وي، او نه هغې ته پکار ده چې جواب ورکړي، او نه هغې ته پکار ده چې سلام واچي، نه بیا ده باندې واجب دي چې چېرته جواب ورکړه مکروه ده، نو ده ته بیا لازم دي چې بېرته جواب ورکړي. خو که چېرته وایي زړه ښځه و خوف د فتنې نه و او په تا باندې سلام واچو، بیا ته کولی شي جواب ورکړي، اگر که پردۍ ښځه هم فقهاو دا هم لیکلي. دارنګه دوه کسان سره مخامخ شول په لاره کې، دا مهمې مسلې دي زده یې کړئ. دوه کسان سره مخامخ شو، یو وویل السلام علیکم، بل هم ویل السلام علیکم، جای په جای دواړه اکثره داسې کېږي، دواړه په یو جای سلام سره واچو. په دې کې وایي چې څوک اول چا چې سلام اچولی هغه ته خدای پاک ډېر اجر ورکوي، خو یاد وساتئ جواب به دواړه کړي جای په جای، د دې دواړه سلامونه سره ککر شول، بېرته به دی هم وایي وعلیکم السلام، هغه به هم وایي وعلیکم السلام. که یو پرېښود دا ګناهګار ده، ځکه په ده باندې هم جواب واجب ده، په یوه باندې هم جواب واجب ده، دواړه به وایي وعلیکم السلام، هغه به هم وایي وعلیکم السلام ورحمة الله. دارنګه د مسجد په باره کې لیکلي دي، یاد وساتئ، دا مهمه مسله. سلام ګوره دا د دې لپاره ده چې څوک راځي زایرین ملاقات کوونکي چې د هغه سره سړی د هغه ملاقات انتظار وي، هغه سلام اچي په دې خاطر باندې. او د لیکلي عالمګیري وایي مسجد ته چې څوک راځي یا د قرات لپاره قرآن وایي یا مثلا تسبیح کوي اذکار وایي، نو چې کله سلام وایي واچي نو دوی باندې لازم نه ده، واجب نه ده چې جواب ورکړي. خو بیا فقهاو لیکلي دي چې یو څوک جومات ته ننوځي دومره په زوره د سلام نه اچي چې د خلکو په مانځه کې خلل واقع شي، خلک مونځ کوي د مونځ یې ورغلط کړي، خلک تلاوت کوي، خلک اذکار کوي د هغه ورغلط کړي، تسبیح وایي نه ډېر په ارامه باندې چې کوم کسان مانځه کې مصروف نه دي بس هغه یې واوري، یا کوم چې مصروف دي هغو ته بالکل هم نه رسېږي، په داسې انداز باندې سلام اچول پکار ده. که جواب یې در نه کړو ګناهګارېږي نه، ځکه علمګیري لیکلي چې دا خو د دې لپاره نه دي ناست چې تا ته به د سلامونو جواب کوي. جومات ته چې څوک راځي د سلام د جواب دپاره خو نه راځي، خو یو تلاوت به کوي یا به اذکار یو شی به وایي. او دارنګه بیا دا هم لیکلي یو څه مسایل دا لیکلي چې سلام په چا نه دي اچول پکار، ختموم انشاءالله په تنګېږي به. دا یې لیکلي چې یو څوک قرآن عظیم الشان تلاوت کوي په جهر سره، دلته ناسته په زوره تلاوت کوي،
په دا باندې سلام اچول نه دي پکار او په دې به جواب ورکوي که نه به یې ورکوي بعض علماو لیکلي چې کله آیات ختم کړي بیا دې جواب ورکړي واجب نه ده ورباندې یا چې تلاوت ختم کړي وروسته بیا دې جواب ورکړي یو مسله یو کس په مذاکره د علم کې اخته د شاګردانو سره ناست درس شروع د کلاس لګېدلی دې باندې به سلام ته نه اچې نه په ده باندې واجب دي چې بېرته تا ته جواب درکړي یو کس په اذان باندې مصروف ده او ته سلام پاچې سلام به نه پاچې یو کس په اقامت باندې مصروف ته سلام پاچې سلام به نه پاچې نه په دې باندې جواب ورکول واجب دي یو کس د جمعې په ورځ په خطبه کې امام مصروف ده د خطبې په وخت کې هېڅ چاته اجازه نشته چې وغږېږي حتی داسې به حدیث کې راځي چې داسې به هم بل چاته نه وایي چې چپ سه که یو کس غږېږي که چېرته دور چې چپ سه دم د ځان په ګناه کې اخته کړ چې خطبه شروع وي د امام چې کله خطبه شروع کړي د اختر په ورځ یا د جمعې په ورځ په هغه وخت کې به سلام په چا باندې نه اچي دارنګه دا هم لیکلي عجیبه یې دا لیکلي وایي په دروغجن سړي باندې به سلام نه اچي په کذاب باندې او زندق سړي باندې به وایي سلام نه اچي او په هغه چا باندې به وایي سلام نه اچي چې خلکو ته کنځاوي کوي د بعضې خلکو عادت یې تمام ورځې خپل بده خوري په داسې کس باندې به دا د سلام لایقت نه لري او یا وایي داسې کس وي چې په بازار کې پردیو ښځو ته ګوري دا هم لیکلي دي چې داسې خلکو ته به هم سلام نه اچي دې ته هم نه ده پکار او هغه کس چې هغه وازونه وایي سندرې وایي په سندرو اخته ده داسې کس باندې هم ته سلام نه اچي هغه کس چې په وړو بولو یا په غټو بولو باندې اخته ده په اوجي کې ناسته په داسې کس باندې هم ته سلام نه اچي نه په هغه باندې جواب ورکول لازم دي یو کس وایي کونتر یا الوزئ دا یې عادت ته په داسې کس باندې هم سلام نه اچي دا هم د سلام لایق نه ده دارنګه دا یې لیکلي یو کس وایي په حمام کې د غسل کوي په دې باندې هم ته سلام نه اچي او د دې سره سره د اوداسه په باره کې به زموږ فقه لیکلي چې یو کس اودس کې سلام پاچولی شي ځکه نه په حدیث کې دې باره کې چې شته نه په فقه کې شته پروا نه لري سلام پاچولی شي خو هغه کسان چې د اوداسه دعاګانې زده یې نن سبا خو د اکثرو خلکو نه دي زده که داسې تا ته معلومات اوس چې د دې د اوداسه دعاګانې زده دي لکه فتاوای رحیمي که محمودي لیکلي دي او که زه سلام په واچوم د ده دعا اوس نه ګډوډه کېږي بیا سلام مه پاچوه او که عام طور نن سبا خو د دعاګانو په ځای خبرې کېږي په اوداسه نو چې اودس کې یا په اودس په وخت کې چېرته تا سلام په واچو مشکل نه لري سلام ورباندې اچولی شي دا څه خبره نه ده دارنګه دا یاد وساتي بعضې خلک سلامونه لیږي یو بل ته په میسج باندې لیږي که نه یا مثلا ورته وایه پلانکي ته مې سلام ورسوه که یو چا تا ته درته ویل چې پلانکي ته مې سلام ورسوه په تا واجب ده ورته رسوی دی اول به ده ته جواب ورکوې بیا به د یوغلو طرفه جواب څه به ورته وایي علیک وعلیه السلام په تا باندې دیم سلامي په هغه باندې دیم سلامي بیا به ورته وایي چې پلانکي سلام را لېږلی و چې ما ذمهداري وه ما تا ته ورسوه چې ته جواب ورکوې که نه ورکوې په خط باندې هم چې چا سلام درته راولېږل وعلیکم به ورته لیکي واجب ده سلام جواب واجب ده بعضې خلک په میسج باندې نن سبا خو زمانه مخکې سلام علیکم ورحمت الله ولیکي بس همداسې پرېږده جواب نه ورکوي جواب په کار ده جواب دې چې پرېښود ځان یې ګناهګار که ځکه واجب ده دا هم یو مسله ده دې باندې باید د سړی ځان پوه کړي نو دا د سلام په باره کې مختلف مسایل دي چې باید موږ تاسو د دې نه ځان خبر کو سلام باید په اشاره وانه چو سلام باید مکمل واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام اواز چاته چې جواب ورکو وروايه ورو په زړه کې چاته باید سلام ملام وانه چو په دغه طریقه باندې نه د پکار نو د سلام اړوند دا مسایل زده کړئ او په دې باندې عمل وکړي ان شاء الله د موږ د تاسو تر مابین به د نبی سره فرمان ده محبت به پیدا کیږي مینه به پیدا کیږي اتحاد به راځي اتفاق به راځي نن سبا کوم دا نفرت ته یا مثلا بې اتحادي ده بې اتفاقي ده په دې اکثر واحد وجدان ده چې بل سلام چې ورته واچوې داسې به جواب هم نه درکوي او یا خو سلام نه چې زده یې نه وي نو د سلام الفاظ هم زده کړي د ما مسایل درته بیان کړو انشاءالله یو څو جمعې به په دې باره کې د اسلام آداب د خوراک آداب څه شی دي د څښاک آداب څه شی دي په کور کې معاشرتي زندګي د خپل ورور سره د کشرانو سره د مشرانو سره څنګه وخت تېرول پکار دي په آدابو کې انشاءالله غږیږو الله رب العزت دې موږ ته په دغه ټولو خبرو باندې د عمل کولو